عزتمنو تاسو دغه بابا وګورئ دا د کوم ځای نه راغلی دی څه دپاره راغلی دی او چېرته راغلی دی دا ملګری په دې سایکل باندې دا کیمره ورته ورواړوه دا ملګری په دې سایکل باندې د سوات نه د بونیر د خلکو خدمت ته راغلی دی شموزو نه زار شم او قربان شم او سلوټ ورته کومه داسې وروڼو ته چې په داسې سخته کې د خپل وروڼو سره عزتمنو تاسو دغه ویډیو کتله دا بابا په سایکل باندې راغلی دی بونیر ته او د خلکو د خدمت دپاره راغلی دی ولې چې مفتي صاحب اواز ولګولو چې د خدمت دپاره د مدارسو طلبه کرام وي زموږ انصار الاسلام والی دا راوځي 1000 کسان او موږ به د خلکو کورونه جوماتونه لارې دا صفا کوو نو په هغې کې ډېر خلک د سوچ نه بهر زیات خلک راووتل او خدمت کې حصه واخیستله عزتمندو حدیث کې راځي کنه چې څوک د یو مسلمان نور په خدمت کې لګي د هغه سره مرسته کوي مدد کوي نو الله پاک د دې سره مرسته او مدد کوي ښه عزتمند نو موږ ته پکار ده چې بونیر والا زموږ مسلمانان ورونه دي انما المؤمنون اخوه خپل ورونو سره مرسته وکړو په هر لحاظ سره مالی وي که جانبي الله پاک دې موږ ته د خدمت کولو توفیق راکړي